بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. الحمدلله دینی مدرسې زمون په دې وطن کې د دین خدمت کوي او د قرآن او د سنت خدمت کوي او هغیان په موږ دا سوال کوي چې تاسو مدرسو څوک پیدا کړل، تاسو څوک کړل؟ هغوی ته خو د علما او د حافظان د معاشرې خلک نه ښکاري. هغوی په موږ دا ګمان کوي چې داسې فضول خلک د دوی څخه ضرورت په معاشره کې نشته، لیکن دی په دې نه دي پوه چې الحمدلله اصل څیز د الله قرآن دی او د شریعت او د اسلام خدمت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن جمع کول دی. مسلمان چې وي د هغه مقصد دی، که کافر یې هغه به جدا خبره، خو د مسلمان مقصد به دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن جمع کړي او د انبیاو مشن جمع کړي. ځکه آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو نو د هغه د پیدایش او د تخلیق مقصد چې الله واضح کړی دی هغه خلیفة الله فی الارض دی، چې د عبادت مقصود به ذات نو، یعنی فرشتو خدا الله ښه عبادت ده. د ګناه نه تجنب مقصود به ذات نو، یعنی فرشتې نو خو بالکل ګناه نه صادریږي. اصل مقصد خلافت دی او فرشتو اوه انا نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن سره د هغې رب العالمین وینا یو خلیفه پیدا کوم او د خلیفه کارسی خلیفه خلافت ویل کېږي دې ته چې هغه ته یو ډیوټي وسپارئ او هغه ډیوټي په احسنه طریقه ادا کړي او ځان له رعیت پیدا کړي او تنفیذ د احکامو ورباندې وکړي. دغه ډیوټي د انبیاو او بیا خصوص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انما بعثت معلما، دا یو ډیوټي ده. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دا بل ډیوټي ده. یا ایها الرسول، اے د الله پیغمبره، بلغ ما انزل الیک من ربک، چې کوم شی تا ته نازل دی وحی جلی او ضمنا وحی خفی سنت حکمت دا امت ته رسول. او نن دغه ذمہ داری چې څومره ده نو دا زموږ علما او حافظان او قاریانو په ذمه نشته. نو زموږ علما او حافظان او قاریان چې څومره دي زمانونو، دا هر یو په خپل ماحول کې خلیفة الله دی، دا هر یو وارث د پیغمبر دی. نو اصل ډیوټي زمانونو بری مونږ کوو. مونږ د دنیا د دې علومو نه انکار نه کوو. مونږ وایو چې ډاکټر دې جوړ شي، که زما علاج ډاکټر ونه کړي نو زه بیا ژوند نشم تېرولی، مونږ نشم کولی. انجینیر ضروري دی، که دا سړک پل جوړ نه کړي زه به څه کوم. ساینسدان ضروري دی، که دا ماله دا د نن سبا چې کم د ټکنالوژي میدان دی دا ماله مضبوط نه کړي نو زه به دنیا کې د منډې نه وروسته پاتې شم. الله فرمایي دا هم ډیوټي ده، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. الله په خپل ترهبون به عدوکم لفظ راغلی. نو د دې دپاره هم سټرګل او محنت او کوشش پکار دی. او اصل مقصد دا نه دی، دا صرف ثانوي مقصد دی. د دنیا ژوند سره چونکې د خلیفة الله تعلق دی نو د دنیا د ژوند د خشته کولو دپاره دغه امور دی. اصل مقصد رضا الهي او د آخرت کامیابي ده. هغه الحمدلله زمونږ د علماو نه خدای پاک اخلي، زمونږ د اهل علم و قاریان و حافظانو نه اصل مقصد الله پاک اخلي. نو زمونږ خلقو اصل مقصد پرېښی دی او چې کوم طبعي مقصد دی، غیر ضروري مبحث مقصد دی او تابع مقصد دی، نو هغې کې خلک لګیا دي. نو ځکه مونږ ته وایي دا مولیان طالبان خو د معاشرې فضول غوندې پرځې دي، د دوی څخه ضرورت په دنیا کې نشته. که د علما او د مولا او د طالب فضول پرځې شي او دا د دې معاشرې نه وویستل نو بیا به زموږ معاشره د یورپ معاشره به شي. بیا به ډاکټر وي خو انسان بني، بیا به حیواني، انجینیر به خو انسان بني، بیا به حیواني، او بیا به هغه معاشره چې کومه معاشره نن په یورپ کې د یورپ ته تنګ دی. ګورئ
نن د هغې معاشرې نه په موږ پې خلک مسلط کوي چغې وایي میرا جسم میری مرضي، خو د دې نارې د لاسه چې په یورپ کې کوم فساد راغلی دی او کوم موریانیت او بربنډتوب راغلی دی او د هغې معاشرې تباه کړې ده، کوکله کړې ده او هغه معاشرې برباده کړې ده. نن یورپ په هغه معاشره کې سپېموله راغلی دی. نن سړي په ځمکه پراته دي، ښځې پر باندې اوچتې دي، سړي غریبانان غږ نه شي کولی. هرې جینۍ ځان له یو بوای فرینډ کتلی دی ورسره ګرځي، د سړي په مخ کې د هغه ښځه هلک سره ځي او دا مې بوای فرینډ دی. د ورور په مخ کې خور او د پلار په مخ کې لور او د زوی په مخ کې مور ګنټي به بل به ووالي شي، ګنټي به بجو شي او دی به ورشي. څوک دی؟ پلانکی ته اواز کړه، ته څوک یې؟ زه د هغه بوای فرینډ یم. ابه ځي ورسره، انکار نشي کولی چې د ما ښځې سره ستا څه کار دی. دا ازادي د هر چا ته خپله. که ته ښځې له څپېړه ورکړې چې دې هلک سره ولې دی، یا لور له څوک څپېړه ورکړي دې سړي سره ولې دی، نو هو ابه در باندې رپورټ کوي. که ته جج ته ووایې چې دا زما مخکې د هلک سره شپې له بار تله، جج به وایي ته هم ځان له څوک پیدا کړه. دا خو معاشره ده او په دې معاشره کې ازادي ده. نو د هغې کلچر نه نن خلک سپېموله راغلی. نن په ټول یورپ کې څومره یورپ دی ټول ولټوه، په غون یورپ کې به تا ته پاکه ښځه د واده په وخت کې میلو نه شي. انټچ یې ورته وایي، بلکل به درته په ټول یورپ کې پیدا. امریکا نه یادوم، د امریکا خو ځان له براعظم د یورپ او امریکا ټول ولټوه، پاکه ښځه به درته میلو نه شي. الحمدلله نن زموږ د معاشرې د مسلمانانو ښځې پاکې دي 100%. الحمدلله دا د دغې علماو او د مولیانو د حافظانو برکت دی. وروڼو نو الحمدلله تاسو خدای پاک د دغه خدمت دپاره منتخب کړی، په دې د الله پاک حمد او شکر ادا کړو. او دا علما کرام ځای په ځای مدرسو کې خدمت کې، څومره ګران خدمت دی. چندې غوښتل، آبادۍ جوړول، بل ته لاس نیول څه اسان کار خو نه دی که نه. دا الله خدمت ته لیکړو شته. او بیا العطایا علی قدر البلایا، څومره چې انسان په تکلیف کې شي هغه مر الله پاک اجر هم ورکوي. دعا وکړئ یا الله دې مدرسې له ترقي ورکړي، الله ته له برکتونه ورکړي،